اول ما سرتیری ما یې زه افسر یم زه سرتیری نه افسر هم نه نظامي نه نظامي وظیفه دې نه ده اجرا کړې لکه څوک چې قسم د دولت د خپل هیواد د دفاع وکړي هغه یو اصل دا دی چې نظامي یا پوځیان په دغه کې داخل نه وي تر اوسه په دغه نه پوهېږي د جنرال څخه د مارشال څخه نیولې تر هغه عادي سرتیري پورې دا ټوله سرتیري دي انګار صاحب بخښنه غواړم په خپل ذات کې خپل چین اف کمانډ لري یو لږ رتبې سره لري مګر په اصولو کې دا انګار صاحب بخښنه غواړم انګار صاحب بخښنه غواړم یو منټ اجازه راکړه یو منټ انګار صاحب زه وایم چې چا تر لس طالبه کم وزلی هغه ځان ته افسر وایي هغه بیخي هسې بد کوي چې ځان ته افسر وایي او ځان د افسر نه مږدي نړۍ مننه زه به اندړ ورور ته م غور کړم اندړ ورور زه سلیمان خیل یم ته اندړ یې موږ خو سره د اندړ میراث وایي د سلیمان خیل موږ دغه سره وایي تاسو خو موږ خپلوان یاست او انګار ورور ته به اول غواړم چې انګار ورور ته جواب ورکړم انګار وروره زه افسر یم او برجسته افسر یم او مسلکي افسر یم بیا نه پوهېږې نو خو تا که پوځ ته تللی وای یو دوه ورځې دې په اکاډمي کې تېرې کړې وای خو هم د جنرال څه ولې نه پوهېږې مارشالي په نظامي برخه کې فیلډ مارشال تر ټولو لوړترینه رتبه ده دا ټوله سرتیري دي جنرال مارشال ډګرمن ډګروال دا ټوله سرتیري دي بیا دا سرتیري په خپل ځان کې رتبې لري دا زما مسلک ده ته زما په مسلک څنګه دا رقم خبره کوي چې زه والا افسر یم زه سرتیری نه وم او زه په دې باندې افتخار نه کوي چې ته سرتیری یې یا وروره ما هدف جوړ کړی و ما له نظام سره ډېره مینه لرله له وطن ساتنې سره مې ډېره مینه لرله واقعیت چې د ما په رقم ته مینه زه فکر نه کوم چې ته بېوله نو چې مینه لرې ته څنګه د نظام اول دغه قسم دې نه و کړی زه به د سیاسي ملحوظات ژبني ملحوظات قومي و دیني ملحوظات مد نظر نه نیسم زما دپاره یوازې د هېواد دفاع مهمه ده هیله لرم چې تاسې ما جواب ته پرېږدئ نګروال صاحب مخکې دلته یو طالب راغلی ووایي زه یو علمي شخصیت یم انګار صاحب ډېر زیاتو بخښئ تاسې په اجازه باندې زه نه غواړم چې د چا په خبرو کې ور داخل سم انګار صاحب زه به درته وایم چې زه واقع افسر یم اول خو زه ګیله لرم هر وخت چې نظامي خلک خرڅ کړي دي سیاسیونو خرڅ کړي دي هر وخت سیاسیون ساتلی دي نظامیانو ساتلی دي اول به دا درته وایم چې جګړه عسکر په هغه سره نقطه کې نه ده بایللې جګړه په میز بایلله سوې ده او د جګړې د بایللو په ټولو مجالسو کې زه شخصا ناست وم چې کله به دا هغه 50% تقسیمېدل والله بله که مې هېڅ وظیفه لرله زه یو محصل وم ما 3 کاله حربي ښوونځی وویلو بعد له هغې ملي نظامي اکاډمي ته ولاړم بیا په برسونو باندې ولاړم روسیې ته د ماسټر علوم نظامي تر کچې پورې مې په 2022 کال چې یو کال له سقوط نه بعد هم موږ زده کړې وکړې او په 2022 کې فارغ شوی یم چې سخت یعنی ډېر ارمانجن هم پاته شوی یم ځکه چې خو خرڅ شوی یم زه به حتما داسې یو درد داسې طالب دې نه ده وځلی بیا ځان ته بیخي عسکرو صاحب منصب دا د تعهد وطن ته نه لري دا مهمه ده چې ستا نظامي برخې درس ویلی دي عباس ستانکزي درس ویلی دي هغه هم پوځي زده کړې کړي دي مګر هېواد ته تعهد نه لري مهمه دا ده چې یو څوک څونه هېواد ته ژمنتیا لري ته ستا دپاره سیاسي ملحوظات تر هېواد ته تر دفاع مهم دي ځکه دا اوس دا باسه پر دې کوې ته دلته ناست یې او وایه چې ما ته نه امارتي یم نه جمهوریتي یم او د نظام څرنګوالي باندې ته بحث کوې ستا فکر څه وایي ستا خو د ژمنه کړې وه قسم دې کړی دی چې زه به د هېواد څخه دفاع کوم په هر حالت کې دفاع کوم په هر وضعیت کې دفاع کوم او هر څوک چې هر ډول سیاسي نظام چې زما دپاره مهمه دا ده د هېواد څخه دفاع وکړم او نن تا ته طالبان چې د بل هېواد د استخبارات دي او ستا مکلفیت و ستا د دغو په مقابل کې درېدلي وه بس عملي مبارزه نه شي کولی فکرا خو باید د هغو سره ته څنګه راولاړېږې چې د خپل هېواد نظام د خپل هېواد چې ته تربیه کړی یې د هغه او د یو دښمن هېواد استخباراتو سره مقایسه کوې دا خو ستا ژمنتیا ښي ستا هېواد ته هېڅ ژمنتیا نه درلودله ته یو صحیح متحد سرتیری نه وې وروره زه متحد سرتیری یم شکر زه د افغانستان په نقشه په جغرافیه پوهېږم چې مشکل یې په څه کې ده
موږ او تاسو په ډیرو وړو د آی اس آی مامورینو په پوهېږو د افغانستان نظام یې مطالعه کړی ټولې پولې ورته معلومې موضوع ته تقسیم کړي وروره موضوع موږ او زه به تاسو ته د زما د ټولو خبرو به په یوه وړه جمله کې ووایم موږ د غرب ماته سي مه بیانوه چې ته چیرې دې درس ویلی دی چیرې دې کار کړی دی ما ته دا ووایه چې تا وطن ته څه کړي دي د یو سرتیري په صفت تا تعهد څونه درلودی و دا هېواد ته او اوس ولې تر خپل تعهد اوړې چې زه راځم ته وطن پرې کوې تر ما مخته تښتېدلی وې زه په روسیې کې وم زه خو ملکي باید ما ته وظیفه تسلیم کړې وای ته به دا خبره چې د افغانستان په نظامي قانون کې د جګړې د ډګره تښتېدل ملي خیانت دی ملي خیانت ته ملي خیانت ته خو ګوره کله چې ته د هېواد دفاع وکړې ما زه تللی وم زه چې باید راتلی خپلو له زده کړو نه راتلی افغانستان ته تا باید ما ته وظیفه تسلیم کړې وای ما اجرا کړې وای انسان یم چیز په دولت کې وظیفه نه دی اجرا کړې در تا وطن ته تعهد ډېر لرم او ته یو نظامي شخص وې په دې وخت کې درس ویلی وظیفه مې نه ده کړې وظیفه مې نه ده کړې علم مې کړی درس مې کړی استخباراتي سازمان مقایسه د افغانستان د یو جمهوري دولت سره کوي وروره صاحب دا سړی انګار صاحب د سړي وظیفه نه ده کړې یوازې زده کړې پکې کړې د ده خبره هغه صدا اول پروفیسري مهمه کوي وطن دفاع یوه دقیقه د ده خبره هغه صدا چې کسب زده کړه کوی ما د ښاغلي م یوازې زده کړې پکې کړي دي نور که جمهوریت پاتې هم وای خدای خبر چې دی راغلی وای وطن بده ورځ ده په وطن بده ورځ ده دی وایي چې زه نه د جمهوریت طرفدار یم او نه د امارات ته دا جمهوریت یوازې د یو فرد و وروره جمهوریت یو نظام و په هغه کې به افراد بد وو خو داسې ووایه چې په جمهوریت کې د ځینو بدو افرادو طرفدار یا پلوی نه وم مګر د ساختار پلوی وم په ساختار کې د خلکو اراده تمثیلې ده په ساختار کې خلک شریک ول د هغه طرفداري خو باید وکړي او بیا دا اوس هم دوه حالته دي یا به د طالب لوری نیسي یا به د وطن لوری نیسي او که د وطن لوری نیسي مجبور یې بیرته جمهوریت ته وګرځي ته چې بېطرفه پاتې کېږي کټ مټ هغه خبره ده چې بېطرفه یعنې بېشرفه دغه دوه حالتو کې ته ولې بېطرفه پاتې کېږي آیا دا وطن ستا نه دی دې وطن ته تعهد ولې نه لري د دې وطن له آب و هوا د استفاده نه ده کړې د دې وطن له قلم او کتابچې د استفاده نه ده کړې د دې وطن د علم په برخه کې پر تا باندې پانګونه او سرمایه ګزاري نه ده شوې ولې ته د وطن سره ولاړ نه زه منم خو دا دواړه فیلډونه په افغانستان کې په دې اخر زمانه کې میراثي پاتې شوي دي دا کوربه دغو د کوربه دا دواړه فیلډونه دا دواړه مفکورې جمهوریت غروال صاحب د کراکا ثاقب صاحب ما درته څه وویلې ګوره غروال صاحب د مایک خلاصاوه بنداوه زه پې پیدلم اوس درته پته ولګېدله زه ګوره دې شان په دې لایفونو کې مې ډېره داسې تجربه اوس پیدا کړې ده نو غروال صاحب لږ لږ رګونه درکسته ده بس نه زه امارت او دا هغه نه یم زه د دې ثاقب صاحب خبرو غواړم چې جواب ورکړم ثاقبه جمهوریت او امارت په اخرو وخت تاریخ کې تاریخ به دې لوستی وي او عملا به اواز یې ورک سو دی تر اوسه ما ولې بندوي وروره زما مایک څوک بندوي زما مایک څوک بندوي دا څنګه سرتیری وې چې ته دښمن نه پېژنې زما مایک څوک بندوي خپله دې بند کړی دی واله مایک مې نه ده بند کړی جمهوریت او امارت دواړه په اخري وختونو په تاریخ کې میراثي پاتې شوي دي چې کله پلار رهبر یې زوی په رهبر په هغه فیلډ کې په جمهوریت کې لګیا وي په جمهوریت کې هم جمهوریتیان وبایلله قسم په خدای بل چا ونه بایلله همدا جمهوریتیان ول خو ما خو د سولې د عالي شورا لپاره چې به قطر ته ټیم برابرېدل هغه خو ما په خپلو سترګو لیدل چې څنګه به برابرېده زه په هماغه ټولو ځایو کې کېنستی یم زه چې کله به ته د افغانستان اساسي قانون نه منې چې خلکو ته یې د بیان د ازادي او سیاسي او مدني حقونه ورکړي وه هر فرد په افغانستان کې حق درلودي سیاست وکړي یعنې ته دا قوانینو مخالف یې زه د دې قوانینو مخالف نه یم خو دا هېڅ یو نه عملي کېده هېڅ یو نه عملي کېده ولې د ارګ د دروازو شاته د ارګ د دیوالو شاته تا هغه ونه لیدلې کېږدی غروال صاحب یوه دقیقه د معترضو ښځو کېږدی تا د ارګ د دروازو شاته ونه لیدلې له غروال نه به زه یوه پوښتنه وکړم غروال صاحب روسیې ته په نظامي بورس باندې تللی
دا بورس چا په تحفه کې درکړ، په خپله وړتیا دې ترلاسه کړ او که د پیسو په زور؟ په خپله وړتیا مې ترلاسه کړی د 3 کاله د جمهوریت همدغه ښېګڼه بس نه ده چې تا په خپله وړتیا پکې بورس ترلاسه کړی دی؟ ما وپېژن غروال صاحب، ما وپېژن، دی د دیوانیازۍ کمپاینر و، ځکه مترجي ښځې شوې هغه نه د دیوانیازۍ کمپاینر نه وم. مجید صاحب قرار صاحب چې ومې پېژنې بیا مې ښه نږدې پېژنې، دومره ټیټې سویې ته مې مه رامعرفي کوه. دیوانیازۍ چې دیوانیازۍ طرفدار نه یم. ټوکه مې وکړه، نه ټوکه مې وکړه. قرار صاحب ودرځه، زه تا ته یو عکس ولېږم بیا مې صحیح پېژنې. قرار صاحب والا سړی ډېر غټ د تورې سړي دی، غټ سکرین ته کو قرار صاحب. نه ما ټوکه ورسره کوله. خیر نه داسې دا ولا که تنه غروال صاحب ګنګس وایي که نه بیا مې ملامتوو. اوس خبره دا ده چې لوی سیاستمداران مو ګنګس دي، لوی رهبران مو ګنګس دي، په هر لیول دا ګنګس. ته ولګوه غروال صاحب څه کس دې وګورو. اکاونټ مې خپل ده، ټول عکسونه مې خپل دي. نه خو تا ویل زه سپیشل عکس نه خو هغه نو بیرته مې فکر وکړو چې هغه مهم نه ده. ما نه بیا ته غټ سکرین ته مې راوستی، ما وخت یې ضایع کړ غروال صاحب. به زه اندلته به دې نور باسې غروال صاحب، نور مخې ته مزه ګوره. دا دلته داسې خلک ناست دي، دا ټول سبا زم کار ته ټولو ته بخښنه غواړم، نه پوهېږم چې څنګه یې دومره زړ کړی، چیرې چې اندړ ناست د سلیمان خېل قسم په خدای که خوله خلاصوای شي. بس نه پوهېږم تاسو وروره کله انګار ډېر په عذاب کړي و، په دې لار به نه سوی تېرېدلی. غروال صاحب ګوره یو دې راخلي په سی ټي سکان دې ورننه باسي، هغلته دې کوي، څوک دې اکسرې کوي، څوک چې د څوک مارای در باندې کې دا کار د زبس نور لار صاحب. بس قرار صاحب همغه جهاد کیسه یې وکړله. قرار صاحب دوی ویل چې موږ ما خپله یعنې که دا اوس یو عام سړی وایي ما د دونه شدید عکس العمل نه ورته شوی، ده ویل وایي زه دولت کې مې وظیفه په نظامي بخش کې مې وظیفه اجرا کړې ده، خدای پار دی، او دی در اوسه طالب نه پېژني، نو ته به څه رقم نظامي وې او ته په دغه نه پوهېږې، تعهد د وطن نه پېژنې، قوانین نه پېژنې. په ټولو مملکتونو کې تر ټولو متحد انسانان په ټوله نړۍ کې، او داسې نه دي چې دا یوازې د نور دنیا. ما د افغانستان سرتېري لیدلي دي، تر دې حده زه هغه سرتېرو ته رښتیا کوم احترام لرم او سخت راباندې ګران دي. په د افغانستان په انسانانو کې چې تر ټولو بهترین انسانان دي هغه د افغانستان نظامي سرتېري دي. یو څوک چې راولاړېږي تر ځان تېرېږي و ځانمرګې ته ورحمله کوي، په غېږ کې نیسي، څنګه تعهد دي؟ یو سرتېری باید همدغسې تعهد ولري، د ټولې نړۍ سرتېري همدغسې تعهد لري، دی سرتېری نه دی. او که تېر سرتېری وایي دا به سیاسي وسایل ورته مهم نه وایي. موږ سرتېر باید په دې باندې پوه شو چې موږ د څه لپاره جنګېږو، د هېواد لپاره، د خپل هېواد لپاره جنګېږو. او خو زه تا ته یو بله قصه کوم وروره. ما زه هوایي نه درته غږېږم او دې لایفو کې خوښ هم نه یم چې راسم او غواړه ځان خلکو ته ور وښیم. که دې زړه نه د جنرال صاحب ناست، زه به ورته کسم دا جنرال صاحب ورته راوخېږم چې دا خپل سرتېري زه لږ زر هغه کړي. جنرال صاحب که راخېږي خو درته کته کېږم. 2 منټه اجازه راکړه. قرار صاحب ګوره سرتېری زموږ مشکل په امارت او په جمهوریت کې نه ده وروره، د موږ مشکل زموږ د خاورې مشکل د روسیې او د برټانیا کې په مشکل کې ده. یو منټ اوس اجازه را ګوره. سرتېری هغه ده لکه وده د اندړ غوندې، صحیح ده چې ولس کرته زخمي سولو بیا هم پکې لګیا ولو، هغه ته هم سرتېری ویل کېږي، هغه ته هم افسر ویل کېږي، هغه ته هم سي منصب ویل کېږي، هغه ته چې هر څه وایي هغه ویل کېږي. ولې داسې څوک نه لکه تا غوندې چې ما والا دلته پروفیسري کړې ده، اول پروفیسري مهمه وه، که ته راغلی وای د موږ په بغل کې یا د وده د اندړ په بغل کې یا د عزیزالله کاروان په بغل کې درېدلی وای، لایل ته د ځان قرباني کړی وله. وروره زه مسلکي سړی یم، زه د ټوپک نه زه داسې سړی نه یم چې په ټوپک باندې سړی د نن په کابل کې د چمچې والا یم، دغه چمچې زه داسې مسلکي کس یم که ما ته امکانات برابر کړي. ګوره مردار خور
دلته دا مشران ناسي که نه بیا زه پوهېدم چې څه مې درته ویلي ولای زه اس 300 ام چل ام شپاړس میله او 12 میله زه د افغانستان د ټول سرحد د دفاع توانایي لرلی امکانات راکټونه روسان لري او هغه افغانستان ته هېڅ وخت خپل تاریخ څنګه تا په دې باره کې زده کړې درکړلې ګوره تاسو خالي په دې لایفونو کې ناستې زه به تاسو ته ویډیو درولېږم تو مهرباني وکړه دغه یو منټ ودرې تو مهرباني وکړه د امریکایي او د روسي د 100 اوان د میل تعریف ماته وکړه څه تعریف یې دا فرق په مابینځ کې څه دی مهرباني وکړه دلته ټول خلک ناستې ځه تو ماته دغه فلاټینګ بورډ ماته زه به تاسو ته د دې اوان په اړه باندې هغه درته وکړم دا اوان د امریکایي اوان د روسي تر اوان یې خوله 1 سانتي متر وړه ده چې دا روسان موږ ته خپله د دې اوان په اړه د دې وړوالي 1 سانتي متر د وړوالي او د غټوالي فرق یې راښولی دی وایي که چېرته موږ ته د امریکا سلا پاته سي موږ کولی شو چې په خپل اوان کې د ماته تشریح وکړه فرق یې څه شی د میل یې څه کوي فرق یې څه شی وکړه د هغوی د باروتو تعریف هم راته وکړه د انداخ تعریف هم وکړه د دورې تعریف هم وکړه چې په فلاټینګ بورډ کې په میلونو کې څه فرق ده 2 سانتي متر یا په میلونو کې فرق راته وکړه ته دلته څه کوې چې 1 سانتي غټ دی 1 سانتي کم د میلونو فرق یې ماته وکړه د انداخ فرق یې وکړه ماته دا نه دا لایف د دې ځای نه دی زه تا ته د دې شان لایف د دې ځای نه ده نه پوهېږي یو سړي عملي کار کړی یو سړی دلته راغلی یو ډزې ولي زما سکرین ته ور داخل سه هلته 2 ویډیو مې جګې کړي دي یو مې د فراغته او یو مې د خپله د هغه د عسکري زه عملي ورسره لګیا وم 20 کاله د پاکستان پوستې مې په 100 اوان باندې ویستې ته دلته ماته وایې چې ما یې درس ویلی وروره نه مو ولاکه د پاکستان زه درته وایم چې زه د روسي فلاټینګ بورډ او یو بل سره ایستل تاسې پاکستان کوي خو د مرمیو تعریف یې درته کوم یو 100 اوان څلور رقمه مرمۍ تعریف ته ماته وکړه چې څه تعریف یې ده مهرباني وروره د مرمۍ استفاده مهمه ده تعریف یې ته څه کوې تا په چا استفاده کوله هغه مرمۍ خو دې ماته معلومېدله چې چیرې لګېدله داسې خلکو مې استفاده کوله لکه دا ځان ته چې ګورې ولاکه په ما استفاده کې په ما هم نشي استفاده کولی ځان ته خو بېجای نه یم پروت سړی عباس ستاسې دغه باس ډېر سره لویږي له دغه شي تېر شئ زه به یوازې دغومره ووایم غاروال صاحب که چېرته بېرته په افغانستان کې موږ راغلو او زه سرتېری وم په خدای تا به نیسم اول به دا 12 کاله دی چې ښوونځی ویلی دی د دې فیس به در څخه اخلم په زور به یې در څخه اخلم بیا به د دې سکالرشپ پیسې در څخه اخلم چې دا ته پرې روسیې ته تللی ځکه تا باندې د ملت سرمایه مصرف شوې ده او ملت ته د دومره ګټه هم نه رسېږي وطن ته د هم ګټه نه رسېږي له تا څخه باید هغه مصارف چې پر تا شوي دي ټول باید در څخه واخیستل شي نه یوازې له تا څخه ستا ډول ستا په څېر په ځینو نورو باندې هم شوي دي له تاسو باید واخیستل شي انګار صاحب یو څوک ځان ته سرتېری هم وایي او وطن ته ژمنتیا یې له خبرو معلومه شي چې دی څومره ژمن دی وطن ته سړی حیران پاتې کېږي دا کوم حد دی ولا ګورې دا نظریه ده که څوک ده هغه ډېره متحده انسانه ده ګورې څه پر دغه باندې انتقاد کوي چې دا په دې وخت کې بحث باید نه وی کړی یا داسې یو وطن ته تعهد وګورئ د فرصت څخه استفاده کړې ده د امریکا ولسمشر په لاس ورغلی دي اتومات د اسرائیلو دغه بحث دی دا د خپل وطن خبره راپورته کوي په دې ځای کې د امریکا د ولسمشر څخه خپل د وطن پوښتنه کوي دې ته تعهد وایي وطن ته د خپل هیواد د منافعو څخه دفاع همدغه شي ته ویل کېږي او هر افغان باید دغسې احساس ولري دغه ته ملي احساس ویل کېږي او باید شاباسي ورکړي دا چې ټرمپ د دې پوښتنې جواب ورنه کوي یا دې په صحیح ډول دا پوښتنه مطرح نه کړه دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې هغه انسان څونه خپل وطن فکر لري څونه خپل وطن ته تعهد لري او په دغسې ځای کې د هر فرصت څخه استفاده کوي تر څو د خپل هیواد منافع د خپل هیواد غم د خپل هیواد غږ په نړیوال سټیج باندې پورته کړي او د امریکا تر ولسمشر پورې ورسوي دا ډېره مهمه خبره ده او دا باید د دې ښځې ستاینه باید وشي کاشکې دغه سرتېري شي دا غروال صاحب وایي د دغې ښځې په رقم احساس یې درلودلی
د خپل وطن احساس ورسره وای او دا رقم د وطن د هغه ملي وجیبه پر ځای کړی وای. د افغانستان د اساسي قانون 55 ماده وایي چې هر افغان مکلف دی چې د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع وکړي. سرتیری خو بیخي په اوله درجه کې دي او دی دلته ناست دی وایي زه د امارت و دغه سره مقایسه کوي. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې سرتیری او دغه مشکل رښتیا هم و. څنګه یو سرتیری در وسه خپل دشمن نه پیژني؟ د افغانستان د جزا د قانون 283 ماده وګورئ څه وایي. هغه د وسلوال مخالفینو سره همکاري د هغوی فکر تاییدول د خپل هیواد سره ملي خیانت دی. او دی دلته ناست دی وایي تاسې پر چش کوله، تاسې ولې جنګ کوئ، تاسې چیرې مرمۍ غورځولې، زه دا رقم تخنیکي پوهه لرم. ما ته سرتیری وایي مه وایه. کشکې زه سرتیری وایي، یعنی کشکې ما زما په ژوند یو ارمان دا دی چې کشکې ما د افغانستان نظامي یونیفارم په تن کړی وای او یو ورځ خو مې ته توپک ګرځولی وای. د افغانستان توپک مې نه وای ګرځولی، د یو سرتیري په پوسته کې مې یو جارو کړی وای، یو کار مو کړی وای. دا څونه غټ افتخار دی. په نوره دنیا کې دلته په امریکا کې وینم په هر میدان هوایي کې تاسې ووینئ. دا لاندې دوستانو ولیکل وایي دا د وکیل صاحب سلیمان خیل زوی دی. وکیل صاحب سلیمان خیل نو پارلمان کې به چې ناست و هغه د پاکستان بلکل خو فایده لمه چې همدغسې یو څوک دی په واسطه تللی دی. هلته به پښې به یې غځولې وې، داسې ډېری وه. په واسطه یې د هغه مستحقو سرتیرو حقونه یې وخوړل، دوی ولاړله په خارج کې ورې بهترینې ماسټري او دا شان. هغه وکیل صاحب سلیمان خیل دی چې یو ورځ په پارلمان کې دننه زاخیلوال سم بې عزته کړ. د قاچاق دوسیه او دغه شیان راوسپړل. وی ویل چې دا راڅخه دا شیان غواړي ځکه استیزا شوی یم. دی یو لالی امیدزی په دې ټولو باندې په هغه کې یو دی هم و. نو دی چې پلار یې وطن ته ژمن نه دی، دی به څه ژمن وي ورته؟ بلکل، یعنی دی وطن د روسي سرتیرو څخه څنګه نه شرمېدی. روسان په نړۍ کې یو له هغه انسانانو چې شدید نشنلیستان دي، پر خپل خاوره داسې مین دي د خپل خاورې دپاره تر سر تېرېږي. د مدرلینډ اف رشیا داسې ورته متحد انسانان دي. ورته نو تا څنګه په روسي اکاډمي یا نظامي پوهنتون کې درس وایه؟ زما پلار په شوروي اتحاد کې تحصیلات کړي دي، ورې دکتورا کړې ده، ورې ماسټري کړې ده، کابل هوایي پوهنتون استاد. ما ته معلوم دی چې زما پلار څونه د وطن سره مینه لري، څونه خپل خاورې ته ژمنتیا لري. او داسې نه زما د پلار دغه ملګری جنرال لطیف الله امرخیل و، تاسې بیا نوم اورېدلی په نوزونو کې راتلی، یو دغونه متحد انسان و دا وطن ته. دا وطن ته سر د یو بخې د وروستیو کې فکر کوم مړ شو د ډاکټر صاحب نجیم د نظام ډېر دغه م و، خدای تعالی دې وبخښي. هوایي قواو کې و فکر کوم هوایي قواو قمندان و هغه. یعنی یو څوک دی په دې دی څه وایي وایي ما ته سرتیری مه وایه. سرتیری څه معنا څوک چې در خپل هیواد دپاره تر خپل سر تیري، در خپل سر تیري. او هر افسر هر نظامي باید در خپل سر تیر واوسیږي. همدا ته سرتیر او دا افتخار دی چې چاته وایي او دی په دغه نه پوهېدی. دا ما ته مه وایه زه یو افسر یم. والله افسوس دی دغسې افراد. مهرباني سره انګار وره تاسو په خبره کې راولوېدم، ډېره بخښنه غواړم. زه غواړم د آخري پیام ورکم چې بیا به درنه ښکته شم. ثاقب صاحب دا رقم خلک زموږ د سرتیرو رنګه بدوي او دوی موږ هېڅ وخت موږ دوی ته خپل سرتیري نه وایو. زموږ سرتیري، زموږ اردو، زموږ پولیس زموږ افتخار دی، زموږ د سترګو تور دی. هغوی 20 کاله 22 کاله په غیرت وجنګېدل، زیړې بشکې نه وې راپښه کړې او پنجاب ته یې په سوک ځواب ورکوه او غلامي په ځان نه وه منلې. هغوی زموږ ویاړ دي او د هغوی غیرت په آخره ورځ کې معلومه شوه چې خپل سلاو یې په ځمکې نه ایښودی او جړلې زموږ د خپل د وطن نه دفاع یې کوو. او د هغوی د سیاست قرباني سول او تاسو د مستر ټرامپ غلامي ومنله او د خپل وطن هم خرڅ کړ، زموږ سرتیري هم خرڅ کړل او د موږ سرتیرو په سپک نامه مه یادوئ. زه د خپل د سرتیرو د وفا نه موږ ټولې جار او زه خپل سرتیرو ته دا وایم چې د ټول افغانستان د خویندو طرف نه زه تاسو نه بخښنه غواړم. د تاسو خویندې بېوسه دي، موږ همیشه په تاسو باندې ویاړو، زموږ افتخار یاستئ. زموږ دا ارمان دی چې دا درې رنګه بیرغ به موږ بیرته وړو او تاسو به بیرته همدغه نظامي دریشانې په زانو کې وي او موږ خویندې به د تاسو په طرف ولاړ یو. او دا ثاقب صاحب دا د طالب لابیګران او دا طالبان تاسو لایفونو ته راجګوئ چې د دوی حیثیت نورم خلکو ته ښکاره سي.
د دوی د بې منطقه جوابونه چې دوی د لایفونو کې ورکوي زموږ خلکو ته نور هم دوی معلومیږي او دوی د جهاد فتواوې چې ورکوي او د افغانستان په سرکونو چې د میټایانو توزیع کول چې موږ ورونه جهاد کړي راغلي دي د سوریې پاچا یې ښوده جهادونه یې وکړه راغلل نو اوس څنګه سوه زه تاسو نه یو سوال لرم هغه میټایان هم څه سولې اوس هم لږ تقسیم یې کوي که نه غلي یې کړی هغوی د خپل د ولس سره څه وکړه د خپل بیرغ یې کته که اردو یې ملي منحله کړله خپل ښځې په کورونو کې کېنولې نه هېڅ یې ونه کړه لږ ترېنه عبرت واخلئ لږ خپل خلکو ته لږ زرګ اکثر ټیټ کوي او نور څه گفتنی نه لرم او قرار صاحب هم راغی ثاقب صاحب د لاندې کومنټونو کې کوم خلک چې وایي موږ په ښځو باندې حکومت نه جوړوو موږ په ښځې وطن نه جوړوو دوی ته هم غواړم یو پیغام ورکړم چې زما د وطن ښځې داسې زمن رازیږولي چې دغلته اوس تاسو مخامخ ناست دي لکه قرار صاحب لکه ثاقب صاحب لکه نور مبارزین او تاسو ته ځواب ورکوي او تاسو یې جرأت د غږېدا نه لرئ او کومې ښځې چې تاسو سره ناستې دي او تاسو ته دا نه وایي چې زویه پلاره وروره دا کوم لار باندې چې ته ځې دا غلطه لار ده تاسو زما ولس قتل کوئ نو په هغه ښځو خو په واقعیت هم وطن نه جوړېږي نو زما په قهرمانو ښځو باندې وطن جوړېږي او هغه ښځې چې تاسو رازیږئ اول خو به مونږ کوشش وکړو چې هغوی پوه کړو او که پوه نه سوې بیا تاسو سره به یو ځای ویم ځي افسوس او زه به ورته دا ووایم چې په ښځو د خیر دی وطن نه جوړوي خو ښځه چې د ده مور هم ده ده ته چې کومه تربیه ورکړې ده حد اقل هغې تربیې ته د درناوی وکوي ځکه زه پر دې باندې باوري یم هېڅ مور خپل زوی ناسم نه روزي ناسمه تربیه نه ورکوي هغوی حتما دا ورته ویلي دي چې انسان اوسه دوی د انسانانو اوسي دا ترېنه نه غواړو چې دی د په ښځو حکومت جوړ کړي پر ښځو نه ښځې او نارینه به مشترک حکومت جوړو د همدې دپاره مبارزه کوو کار به اهل کار ته سپارل کېږي څوک ښځه اهل د کار وه ښځه به ځي هغې ځای ته که نر اهل د کار و نر به ځي هغې ځای ته بله ثاقب صاحب ښځې دوی 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولي 2 کاله دوی ته شیدې ورکړي او د ژوند لاره یې دوی ته ښودلې نن همدغه جګېږي وایي ښځه به څه ښځه یا د کور ده یا د ګور ده او ښځه ناقص العقل ده نو د دوی تفسیر خو د دین نه بیل ده که همدا خبره بیا ده ته راجع کړي او ورته ووایي چې مور د ناقص العقله ده بیا وایي نه زما مور ډېره هوښیاره ښځه وه یوازې د ده مور پکې هوښیاره وه همدا خبره ده او ثاقب صاحب موږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو او همیشه به راځو لایفونو ته او د دوی مخونه به مونږ تورو ځکه مونږ ډېر زارۍ وکړې لکه قرار صاحب لایف ته به زه تلم ما ډېر ارامې خبرې کولې مال خیر دی پرېږده یو ورځ نه یو ورځ به دوی ښه سي مګم د دوی منطق ته چې زه ګورم ډېر وخت کېږي چې زه دوی ته ګورم خو سختې مونږ ناهیلې کړو سختې ناهیلې کړي او دوی ذاتي دوی د پنجاب په طرف دوی ولاړ دي د پنجاب سره به یو ځای قبر ته نه کوو او خش به ټولو ته ثاقب صاحب ډېره مننه ډېره مننه